الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. زما ډیرو محترم ورونو، نن چې د هغه خطایانو باره کې خبرې کوو چې منګه په رمضان مبارک کې هغې کې واقع کیږو، او ډیر داسې خطایانې دي چې موږ دا فکر کوو چې دا احتیاط دی او په دې سره به موږ ته اجر او ثواب میلاو شي، خو برعکس موږ چې دی د دغه خطایانو د وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په مخالفت کې واقع کیږو، او دغه رنګې د ډیر خیرونو چې دی موږ محرومیږو. نو اولنۍ غټه خطا چې موږ ټول پکې واقع کیږو هغه دا ده چې ډیر خلک زموږ نه داسې دي چې هغې کله روژه بندوي او پیشنمې کوي، نو هغه د خپل وخت نه ډیر مخکې بندوي، څوک 1 ګنټه 1 ساعت، څوک 2 ګنټې او څوک نیمه ګنټه مخکې چې دی خپله روژه بندوي د احتیاط د وجې نه، او دغه رنګې بیا په روژه ماتي کې هم یو څو منټه وروسته کوي د احتیاط د وجې نه. خو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه بالکل نه وه. د الله د نبي طریقه دا وه چې هغې به په پیشنمي کې تأخیر کوو، یعنی په هغه اخرني وخت کې به یې روژه بندوله، او دغه رنګې په روژه ماتي کې به یې تقدیم کوو، مخکېوالی به یې کوو چې څنګه به وخت پوره شو نو روژه به یې ماتوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلک به تر هغه وخته پورې په خیر باندې وي څو پورې چې دیو په روژه ماتي کې مخکېوالی کوي او دغه رنګې په پیشنمي کې دیو چې دی وروستوالی کوي. دویمه خطا هغه دا د محترمو چې ډېر کله موږ د امام سره په تراویحو کې او یا په قیام اللیل کې شرکت کوو، خو تر اخیره پورې چې دی امام سره نه ودرېږو. دا ډېره ښه خبره ده چې ته لاړ شي جومات ته او د امام سره په تراویحو کې ودرېږي او هغې سره شرکت وکړي، خو د ډیر خیر نه موږ اله محرومیږو چې کله موږ د امام نه مخکې وځو. امام چې دی لا قیام اللیل پوره کړي نه او یا تراویح پوره کړي نه او موږ چې دی هغه په نیمه کې پرېږدو یا په هغه اخره کې پرېږدو او راتې شو. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د امام سره د شپې مونځ وکړه او کله چې امام انصراف وکړو، امام لاړه، امام تراویح ختم کړي او دا د هغې سره چې دی ووته، نو ده دپاره د ټولې شپې عبادت لیکلی کېږي. دا څومره ډېر خیر دی، خو د یوې وړې غلطۍ د وجې نه موږ د دې خیر نه محرومېدلی شو. بله غټه خطا چې رمضان مبارک کې موږ په هغې کې واقع کېږو هغه دا ده چې کله په هیره باندې موږ کې کم کس یا څکاک وکي او یا چې دی خوراک وکي، نو دا ایسته بیا په دې خوراک کې چې دی مستمر شي او ایسته نور هم خوراک وکي او دا فکر دا کوي چې زما روژه فاسده شوه، خو داسې نه ده. که چېرته په هیره باندې تا خوراک او څکاک وکړه، چا درته وویلي یا خپله پوه شي چې ته روژه یې، نو په دغه وخت کې بس کا او روژه چې دی هغه ونیسه، ستا روژه چې دی په دې سره نه خرابېږي. او بله یوه خطا چې موږ ډېر په هغې کې واقع کېږو هغه دا ده چې موږ کله نیت کوو د روژې دپاره، نو ډیر من کې داسې دي چې په خوله باندې تلفظ کوي د روژې د نیولو لپاره، چې کله موږ نیت نیسو نویتو ان اصوم هذا اليوم او یا د دې په شانتې نور الفاظ هغه وایي، نو دا الفاظ ویل چې دي دا ډیره غټه خطا ده، ځکه دا روژه چې ده دا یو عبادت دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او دغه رنګې د صحابه کرامو نه په دې کې هیڅ قسمه الفاظ نه دي ثابت، بلکې نیت چې دی د هغې محل او ځای هغه زړه دی، نو چې په زړه کې د نیت وکړو الفاظ ویلو ته بالکل پکې ضرورت نشته، داسې نه چې د خیر په ځای باندې چې دی ته په ګناه کې واقع شي. بل محترمو ډیر زموږ نه داسې دي چې هغه په رمضان مبارک کې خپلې خولې د څکاک او خوراک نه بندي کړي، خو هغه چې دی خپلې ژبې د خلکو د غوښو نه بندوي. معنا ده هغه د خلکو په عرضونو کې عزتونو کې واقع کېږي، د خلکو غیبت کوي. صرف روژه دا نه ده چې ته خپله خوله بنده کړي د څکاک او خوراک نه، بلکې مهمه دا ده چې ته دغه رنګې ستا سترګې، ستا غوږونه او ستا ژبه، ستا ټول د بدن اعضا دا هم د ګناه نه بند شي او په ګناه کې واقع نه شي. که چېرته موږ صرف خوراک او څکاک نه کوو او دا ویو چې یاره موږ روژه یو او خوشحاله او نور غیبتونه کوو، ګناهونه کوو، نو په دې سره چې دی غټ تاثیر راځي زموږ د روژې په اجر او ثواب باندې.